السلام علیکم دوستانو، دغسې ویډیو به تاسو څرنګه جوړو په لایټ موشن چې دا څرنګه ایډیټ کېږي دا به تاسو ته زه نن ښه چې دې څه طریقه ده. اول به لایټ موشن خلاص کړئ، بیا د پلس آیکن چې دا به کلیک کړئ، کریټ پروجیکټ به کلیک کړئ، بیا به د پلس نشان واخلئ. دلته به زه یو تصویر اخلم، میډیا باندې به کلیک وکړم، ما دا تصویر واخیستی، دا به زه دلته اډجسټ کړم. تاسو یې بیا په خپل طبیعت باندې څرنګه اډجسټ کوم، ما دغه شی واخیستی. دلته به دې سره زه اوس سپین کلر والا شیډو لګوم، بیا دلته پلس باندې کلیک وکړه، بیا به دلته یو شیپ واخلو، دا به زه دغه شی فل سکرین کړم، بیا به زه کلر فیل باندې دغه وکړم، کلیک وکړم، بیا ما دا بلیک کړی، بیا دغه آیکن باندې دا به دلته دغه شی اډجسټ کوم، دغسې دغه شی اډجسټ کړئ، بیا به دا تور دغه باندې کلیک وکړو، دغه باندې به کلیک وکړو، بیا دغه شی دې ته به ترتیب ورکړو. دا به موږ دلته ولګوو، دغه شیډو چې کومه ده دا برابره سله. دا تصویر به موږ لږ لیر به موږ بیا د لیر لږ اوږد کړو، دغه ګړۍ باندې به کلیک وکړو، دا به په دغې طریقې لږ اوږد کړو، دا شیډو به موږ د سره برابر وکړو، دا تصویر به دجې ته راوړو، په دغه شیډو لیر باندې به کلیک وکړو، دغه نشان باندې چې کلیک وکړو دا به د سره پوره راشي. اوس به د سره موږ سانګ اډ کوو، دا پلس آیکن باندې مو کلیک وکړی، بیا آډیو باندې، بیا دلته اوس موږ دلته مو که په جیجیرولای که په ویو آل باندې مو کلیک کولی، دلته البم ده، دغه ګانا اخلی به زه دغه سانګ دلته اډ کوم، دا به زه چوره لږ هغې سیټینګ به زه وکړم. ما دا سانګ چې کوم لګولی مې اډجسټ کړی، اوس به دلته موږ دې سره لیریکس به لګوو، دلته به زه پلس باندې کلیک وکړه، دا ټیکسټ دلته به زه هغه لیریکس ولیکم چې کوم زه ګانې سره راوستول غواړم. دلته به زه فونټس چې اډ کړم، دغه فونټس به ولګوم، د سایز به دلته ورکړم، کلر به دلته زه ورکړم، زه به تور کلر ورکړم، دلته دا به په ګوتې باندې داسې کوم، بیا دلته راوړم، بیا به بیکس ولیکئ. اوس په دې چې هغه افیکټ موږ څرنګه لګوو هغه طریقه اوس زه تاسو ته درښوم. نیمه شپه مرور لاړې، دلته اوس موږ لیریکس شروع کېږي، نیمه شپه مرور لاړې، دلته دا ختم کېږي، دا به دجې پورې ولګوو. دا به دجې پورې اډجسټ کړو، نیمه شپه مرور لاړې، بیا چې به موږ اتلول هغه افیکټ به پسې لګوو، دا به موږ داسې کلیک کړو، دلته به مو ټرانسفارم باندې کلیک واخلو، دلته به یوه کی ولګوو، بله کی به دلته ولګوو، دا اوله کی مو چې کومه ولګوله دې به
دې باندې به دا لیکه ودرو د سویپ هاو ټو مو لیر باندې به موږ دغه شی سیټ ته کړو چې دا پوره د جینه ورک شي دا موږ دلته سیټ ته کړی دا به دغه شی په نیمه شپه مرور دغه وسلی موږ به بیا موو اینډ ټرانسفارم باندې کلیک واخلو دلته به موږ روټیټ والا آپشن واخلو دا به دلته دا روټیټ مو باندې موږ دغه یوه کی به دلته ولګو بله کی دلته بله کی دلته او بله کی دلته دا اوله اخیره کی چې کومه ده دا به موږ 00 کو او دومه کی چې کومه ده دا به پلس 12 کو چې کومه بیا دا دریمه کی ده دا به ماینس 12 کو ماینس 12 او اوس به بیا دغه سایز چې کوم دا اخر ته وړوکی کېږي که نه دغه به اوس دغه سایز ته به موږ رایسو نو یوه کی به دلته ولګو او بله کی به دلته ولګو دا دومه کی مو چې ولګوله دا به دغه شی فل 0 کو دا موږ 0 کړی دا اوس به موږ وګورو تیګیري موږ دا دغه څرنګه جوړه په نیمه شپه مرور لاړې دغه عمومي دوستانو دا دغه شی جوړه سله نو بیا به اوس دا دومه په نیمه شپه مرور لاړې دلته اوس دغه لیر به موږ واخلو دا به دلته کاپي لیر به واخلو کاپي لیر باندې به بیا دلته چې کوم موږ لرې شروع کېږي په هغه باندې به دا لیکه ودرو دا به دلته پیسټ لیر واخلو چې کله موږ پیسټ لیر واخلو بیا به بیا دا لیر کلیک کو او ایډیټ ټیکسټ بیا دې ته موږ لیکایي ور چینج کړه دا بیا هغه افیکټ چې به دا بیا راځي دا اوس بیا موږ چې وګورو په نیمه شپه مرور لاړې دغه زیاتې به دې تر عمره یادوو بیا دا دغه شی راځي لږ کوزه نور پاس بیا دا موږ دغه باندې کلیک وکړو نو اینډ ټرانسفارم باندې نه ایډیټ ټیکسټ به موږ دغه کړو او دا به داسې راشي او دغه دلته به دا دغه شی دا اوس صحیح شو په نیمه شپه مرور لاړې دغه زیاتې به دې تر عمره یادوو دوستانو دا تاسې ولید نور لیریکس به تاسو په دغې طریقې ورسره اډ کړئ که تاسو موږ دا ویډیو خوښه سلی نو لایک یې کړئ او چینل سبسکرایب کړئ والسلام